بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د کور والا سره په جنجال کې ولم، بیا مې په خشم دا ورته وویل چې ولاړه سره د پلار کره در دې چې عقل دې برابر سي، عقل دې ځای له راسي، او نیت مې د طلاق نه و. ایا په دې سره خو به څه مشکل نه راځي؟ محترمینو، کور والا ته دا ویل چې ولاړه سره د پلار کره، دا کنایات دي. په کنایاتو کې دا لازمي ده چې ستا نیت د طلاق وي. نو ته زما نیت د طلاق نه و، نو طلاق نه دی. او ستا د دې بعد خبرې سم دا معلومیږي چې نیت د طلاق نه دی، چې در دې عقل دې ځای ته راسي. یعنې څو وخت هلته ووسېږي چې عقل دې ځای ته رالي، بیا به دې راوړي. نو په دې سره طلاق نه واقع کېږي. فتاوی دارالعلوم زکریا جلد نمبر 4 صفحه نمبر 155 په حواله سره د هدایت جلد نمبر 2 صفحه نمبر 304 دا غرنګ فتاوی هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 315. محترمینو، بار موږ وایو چې د خولې سره ډېر احتیاط کوئ. داسې الفاظ مه استعمالوئ چې بعد کې بیا ژاړئ. والسلام.